د بامیانو ولایت په مرکز کې پروت دغه ښار یو وخت له شور او ځواک څخه ډک او ژوند پکې روان و، خو اوس پکې یوازې دغه ړنګ دیوالونه او یو څو مغارې تر سترګو کیږي. هو، د تاریخي کتابونو د معلوماتو پر بنسټ د بامیانو ولایت د غلغلې په دغه ښار کې له 4000 ډیرو اوسیدونکو ژوند کاوه او خلکو یې د نورو سیمو په پرتله خورا عصري ژوند درلود. سی ام جی په دې لنډ فلم کې د بامیانو ولایت د مرکز اړوند د سید آباد سیمې د کرنیزو ځمکو په منځ کې د دې تاریخي ښار پیژندلو ته لنډه کتنه کړې ده. موقعیت یې روی تپې خاکستري د دې ښار موقعیت د خړې تپې پر سر دی او څلورو خواو ته یې کرنیزې ځمکې دي او ارتفاع یې له 100 مترونو څخه نیولې بیا تر 140 متره پورې ده. دغه راز لویوالی له 4 تر 15 هکتاره دی. د بامیانو ولایت د سید آباد سیمې اوسیدونکی او تاریخ پوه اسدالله راسره د غلغلې د ښار اړوند تاریخي مخینې او یو شمېر نورو موضوعاتو اړوند غږېدلی دی. شار پر از غوغا بوده که به نام شار غلغله. یو له ځوږ او شور ډک ښار و، ځکه د غلغلې په نوم باندې یادېده او اوسیدونکي هم ډیر لوی خلک وو. د دې ښار پاچا جلال الدین نومېده. دلته منظمې کارخونې، دوکانونه او لوی سالون وو او داسې ویل کیږي چې د دې ښار په فابریکو کې شاوخوا 100,000 کسان په کار بوخت وو او دغه راز تر ډیره پورې نظامی شیان دلته جوړېدل. دغه ښار تر ډیره پورې حاکم او لوړه سیمه وه، د چا زور ور باندې نه رسېده. تاریخ پوه اسدالله وایي چې له ډیرو کلونو راهیسې د غلغلې د دې تاریخي ښار د لیدو لپاره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه کسان راځي او ډیری وخت په همدې ښار کې تیروي. دې ځای هغه وخت کې دروازه یا څلور دیوالي درلوده که نه؟ نه دې ځای هیڅ نه درلودل. دغه ځای خندق و، اوبه به پکې راتلې. اوس هم د خندق ښار په نوم یادیږي. دلته به اوبه راتلې او کله به چې دغه کنده ډکه شوه بیا به خلکو له دغه ځایه څخه اوبه وړې. په اونۍ کې به یو ځل د هغه لارې ځای د بابا له غره اوبه راتلې. دغه ښار د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله ډیرې جګړې هم تجربه کړي دي او له نن څخه شاوخوا 800 کاله وړاندې په یوه درنه جګړه کې په کنډواله بدل شو او ځینې پاتې برخې یې بیا د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال هم ویجاړې شوي دي. شما بخیر رسیدیم د آخرین نقطه شار. موږ او تاسو اوس د غلغلې یا د غوغا د ښار اخرنۍ نقطې ته را رسېدلي یو. د دې ښار د پاچا جلال الدین قصر همدې ځای کې وو، یعنی د پورتنۍ برخه د ښار ارګ او پاچا به هم دلته اوسېده. دغه کندنې اوس شوي دي. دا یوه ښایسته غونډۍ وه. دا ډیر مرکزي ځای او د موقعیت له پلوه یې خورا ښه نوم درلود. وګورئ ټول ځایونه له همدې نقطې څخه معلومیږي. ضحاک، اژدر او نور ډیری سیمې له همدې ځای څخه ښکاریږي. تر دې حساس او له جنګي پلوه بل ښه ځای نشته. د بامیانو ولایت ځایي مسؤلین د دې ښار د کلکې ساتنې خبره کوي او وایي چې د دې ځای د ساتلو لپاره یې امنیتي کسان ګمارلی دي او هڅه کوي هغه برخې چې ډیرې زیانمنې شوي بیرته ورغول شي. جلسات پیهن مختلف با مؤسسه محترم یونسکو موږ د یونسکو او نورو اړوندو مؤسساتو د خپل وزارت سره د تاریخي ابداتو د رغولو په برخه کې منظمې ناستې ترسره کړي دي او ټول موضوعات مو له هغوی سره شریک کړي دي. زموږ غوښتنه همدا ده چې په بامیانو ولایت کې تاریخي سیمې د ټول هیواد لپاره ډیر ارزښت لري، باید جدي پاملرنه ورته وشي ترڅو وکولی شو دغه تاریخي سیمې چې ویجاړې شوې بیرته په اساسي ډول سره ورغول شي. دوی دغه راز زیاتوي چې په هیواد کې د نسبي امنیت له راتګ سره اوس مهال ډیر خلک له دې سیمې څخه
لیدنه کوي. الحمدلله بیخي ډېر سیاح راغلي وو، هم خارجي هم داخلي. هېڅ چاته هېڅ قسم مشکل هم نه ده پیښ شوی. لله الحمد، د الله تعالی په نصرت حتی چې داسې مې شوي دي چې په 3 ورځو کې 50,000 شپېته کسان په بند امیر کې جمع شوي دي، خو الحمدلله هېڅ چا هم څه قسم شکایت نه ده کړی. د بودا مجسمې، بند امیر، شهر غلغله، شهر زوحاک، چهل برج، دره اژدر، د فیروزبها سیمه، د کلیګان استوپا او د چهل برج کلاوې، ګوهرګین او یو شمیر نور تاریخي سیمو له کبله بامیان په تاریخي برخه کې خورا ښه نوم لري. احسان الله کریمي، CMG، د بامیان ولایت د غلغلې ښار.